حضرت حسن بصری رحمت الله علیه یو سړی راغی وی زما با بچی نشتا نو ورته استغفار وایه ور توبه ده بخنه غوښتل دي. بل یو سړی ولا راغی وی صاحب زمون په علاقه کې قحط دی او بنشته غیا نشتا وی استغفار له زور ورکی. بل یو سړی ولا راغی وی صاحب بے مالم کمزورم غریبم فقیرم بے وسم قرضدار وی استغفار وایه. یو شاګرد ورته وی استاد جبل دم سجده دي کدا یو ټکی یاد کړی خو چې څوک کومه مسله راوړي ته ورته استغفار وایه. حسن بصری رحمت الله علیه ورته وی الله په قرآن کې د دې استغفار د دې بخنې غوښتې او د توبې اوه وعدې کړي دي اوه وعدې. فقلت استغفروا ربکم انه کان غفارا. الله نه بخنه وغواړئ توبه ورته وباسئ معافي ترې وغواړئ او به م بخي انه کان غفارا. ګوره ګناه به دې وبخي دا یو وعده شو. انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. که قحطی باران نکیږي نو په شیبو شیبو باران به در باندې راووري قحط به ختم کی. دو شو ویمددکم باموال که غریبی مال د سره نشتا قرضداري بېکسه مال بدل درکي وبنین بچی دی نشتا زامن دی نشتا زامن بدل درکي. سلو شو ويجعل لكم جنات یره مال می ډیر باغونه او ځمکې می پکار دي اب هم دل درکي. ويجعل لكم انهارا سیب د دې نم زیات ځمکې پکار دي چې نهرونه پکې چلیږي دا هم دل درکي. ما لكم لا ترجون لله وقارا. عزت څوک نه کوي په دنیا کې د بې عزتۍ ژوند دی استغفار وایه الله به د عزت هم درکي. نو رب العالمین په قرآن حکیم کې په دې استغفار اوه وعدې کړي دي. قرآن کې اوه وعدې کړي دي. نو چې اوه وعدې رب العالمین په قرآن حکیم کې په استغفار کوي نو د دې ولې خلکو ته بیا د استغفار ونه ښیم. نو د مارونو په بخنه بیت الله شریف ته مخامخ خدای پاک امبوده یو آیت په دې غلاف د پاسه آیاتونه لیکلي دي. کوم چې د بیت الله مبارک غلاف دی نو په هغې د قرآن حکیم آیاتونه لیکلي دي او د الله نومونه یا حی یا قیوم او د حج متعلق څونه آیاتونه دي دی په ډېر مزېدار د سرو زرو په خط لیکلي دي د سرو زرو په تارې په دا آیاتونه لیکلي دي. نو ما چې مخامخ ورته وکتل نو یو آیات پې لیکلی نو ډېر خوند یې راکړه ډېر خوند یې راکړه او ډېر د الله په حضور کې شکریه مې ادا کړه او د ډېرې خوشحالۍ د شکریې نه جړا راله. هغه آیت داسې دی ومن یعمل سوءا او یظلم نفسه. داسې دی ومن یعمل سوءا څوک قاري پکې شته او یعمل او یظلم نفسه غالبا یجد الله توابا رحیما. معنا به درته وکړم. ګوره بیت الله په دې غلاف یې لیکلي دي. معنا یې داسې ده چې څوک ګناه وکړي ګوره قرآن حکیم کې الله وایي چې څوک ګناه وکړي نو ګناه خو مونږ ټولو کړې ده که نه څوک دې پاک شته نشته. او یا په ځان ظلم وکړي په ځان زیاتې مونږ ټول کوو په ځان زیاتې کوو که څوک ډاکه کوي که څوک غلا کوي که بل ته کنځل کوي که په بل ظلم کوي دا ټول ځان سره ظلم دی ځان سره زیاتې دی. نو الله فرمایي د بیت الله په دې غلاف د پاسه دا آیات لیکلی شوی دی چې څوک ګناه وکړي یا په ځان باندې ظلم وکړي او بیا د الله نه بخنه غواړي یجد الله توابا رحیما. الله به توبه هم قبوله کړي او رحم به هم پرې وکړي. په دې بیت الله د پاسه لیکلي. ما وی یا الله ته څونه مهربانه بادشاه اعلان درته کوي په ځان دې ظلم او زیاتې وکړو یا ګناه دې وکړه الله ته توبه وباسه در باندې توبه دې هم قبلوي او رحم هم در باندې کوي انعام هم دله درکوي. نو ما به ملګرو ته وی چې ګوره دا آیات درته مخامخ لیکلی شوی دی د قیامت په ورځ به د نو خدای تپوس کوي چې د الله بنده نو ولې توبه نیسته ما خو د انسان په زړه کې اچولي نو د بیت الله په غلاف د پاسه مې پې لیکل کړي دي درته مې شیشه مخامخ کړه چې وباسه توبه بخنه وغواړه نو کمبخته بیا دې توبه نیسته بیا دې بخنه نه غوښته بیا دې معافي نه غوښته. زمارونو الله په خپل اعلان کوي. ما به وی یا الله تا ویلي دي ما نه دي ویلي تا په خپل کتاب کې ویلي دي چې څوک ګناه وکړي او په ځان ظلم وکړي او بخنه غواړي نو زه یې بخم. نو موږ ګناهګار هم یو موږ په ځان ظلمونه هم کړي دي او موږ د نه بخنه هم غواړو. نو پروردګاره زموږ مغفرت نصیب کړي. دا به د الله په حضور کې سوال کوي زمارو او الله دونه خوشحالېږي په توبه. مولانا روم صاحب رحمت الله علیه لوی بزرګ هم تېر شوی دی او صوفي مو هغه یو واقع لیکلی ده. وی د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې شرابو باندې خو پابندي لګېدلې او مخکې نه خو عمر فاروق رضی الله عنه په نوره سختي مو کړله چې یاره که چا سره شراب برآمد شو یا چام اوسکل نو ګورم به سره هغه سخت طبیعت مو سخت مزاجه مو. یو ځل د مدینې منورې په یو لاره په یو کوڅه کې را روان دی
یو سړی د یو یهودي د کوره راووت او لاس کې شراب بوتل نیولې چې څنګه هغه راووت او د شراب بوتل ورسره دی هغه څه خیال دی چې ما به څوک وویني چې وی کتل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په نظر ورغله بس بادشاه په خپل امیر المؤمنین ولید بوتل یې در راواغېستو څادر کې ونغښته او ترخ کې ومنډه او په دې زړه کې وی چې الله اوس راته معافي وکړي نو زما د توبې که بیا مې شرابو له ګوتې مې یوړې ځکه به یو انسان ګواه راشي نو دا خو په ما باندې امیر المؤمنین په خپله ګواه دی دې په خپله ولیده بل چا خو نیم نه دی هغه په خپله ولیده ما هغه دی را روان او عمر فاروق رضی الله عنه چې دی ولید چې شراب بوتل ورته پسې راتېر شو ودرېږه لکه څه کوې دې ورسره پېږي دغسې لاسونه یې ډچي څه دي در سره څه نشته اطراف کې دي سړي څادر دی جي څادر کې سړي جي بوتل دی پکې بوتل کې سړي پی دی پکې جي اوس ګوره دروغ وایي چې ځان به په دې بچ کړم او جالي اوس غریب پی دی پکې نو پی خلک لاس کې نیسي که پی خلک په څادر کې بندوي وی جي ګرم دي که نه ګرم دي نو ماتې څادر ته وکړې یو ښایه نو هغې غریب هغه څادر اوس لاس یې اړه چې څادر کولاوی چې خو شراب بوتل دی دروغ مې لا بیل وایي چې پی دی پکې چې څادر یې سینګ کولاو که او بوتل ته یې ګوتې کړې ډس شو چې بوتل ته لاندې پرېوت چې پرېوت بوتل صاحبه پی ته وبېدل او داسې پی ته وبتل چې هسې لوخړې والې داسې ګرم چې خوټ کېدلې پی لوخړې کوي سړی هم حیران شو چې دا خو ما شراب واغېستل یخ پخ شراب و او دا خو واقعي په دې بوتل کې اوس پی دی لوخړې کوي او عمر فاروق رضی الله عنه هم حیران دی چې ما خو د په لاس کې شراب ولیدل یخ پخ دا څه شی دی کلک یې د مټونه وایي وایه وروره ما خو ستا لاس کې دا پی نه ولیدې هغه شراب و یخ پخ و لاس کې دې نیولي او دا خو واقعي پی دی او ګرم دی دا ولې سړی ورته وایي صاحب معافي به چې رښتیا لویم وی بلکل معافي خو رښتیا لوایم وایي دا ما دقه یهودي کره شراب واغېستل یخ پخ شراب خو چې کله ته مې ولیدې که نه نو د الله په حضور کې مې توبه وویسته چې الله زما دې توبه امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه په خپله ولیدم زما د توبې بیا به شرابو له ګوتې یو نسم شراب څکل خو ډېره لویه خبره ده او دروغ مې درته وي چې پی دی او ګرم دی ځکه مې څادر دې تاو کړی نو دا زما د هغه توبې برکت و چې رب العالمین زما حیا وساتله حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وایي چې بېشک ستا د توبې د برکت نه خو الله ستا د شراب په دې پیو بدل کړل ستا حیا الله وساتله نو وی دا سره تعجب خبره نه ده ځکه پیم یو سیال بیدون کې شی دی او شراب هم اوبه دي سیال بیدون کې شی دی نو که یو په بل بدل شي الله کولی شي خو ډېر تعجب په دې دی چې دا پی ستا په دې ترخ کې بیا ګرم چا کړل چې دا لوخړې ته خېږي دا د توبې برکت او الله په انسان حیا راولي د توبې انسان د زړه د اخلاص نه الله ته وباسي زما وروڼو په دنیا کې هم در باندې الله حیا راولي او په آخرت کې هم الله